د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود ته ویلي دي چې ستا دغه ډول څرګندونې هیڅ فایده نه لري او نه هم زما په ځواکونو کم اغیزه کوي. دغسې بې ځایه څرګندونې فایده نه لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت کوم. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې. یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد چې د طالبانو د خوځښت بسنډګر مولا محمد عمر زوی دی، وایي هغه کسان چې د هیواد د امنیت خرابېدو لپاره وي او بلې خواته ډلې ډلې ګرځي، وي او بلې خواته پوج او رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې راشي خپل هیواد ته. نوموړي ټینګار کوي چې د دوی حکومت مخالفینو بې ځایه تبلیغات او څرګندونې ګټه نه لري. د مسکو په ناسته کې ښاغلی مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وي چې نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. اوس څه باندې 800 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړلي دي او پوهنتوني نجونې هم زده کړې ته نه پرېږدي. د مسکو په ناسته کې ښاغلی مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وي چې د نوموړي په ټکو ټولې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. په تاجکستان کې هم ځینو پخوانیو چارواکو تیره اونۍ د طالبانو حکومت پر ضد د یو بنسټ په غونډه کې څرګندونې کړې وې. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.